د برېښنا انرژي دوامداره او باکیفیته خدمتونه تر ډیره د مصرف کوونکو له مسؤلانه چلند سره هم تړاو لري. د برېښنا انرژي سپما نه یوازې د پیرودونکو لګښتونه راکموي، بلکې د برېښنا انرژي ویش پر شبکې فشار کموي او د انرژي د دوامداره خدمتونو لپاره فرصت برابروي. د افغانستان برېښنا شرکت د ټکنالوژي او انرژي اغیزمنتیا مدیریت مسؤلین وایي عملي مشاهدې ښیي چې د اړتیا پرته د څراغونو او برېښنایي وسایلو روښانه پرېښودل، د زړو او زیات مصرف لرونکو برېښنایي وسایلو کارونه او په یو وخت د ګڼو لوړ لګښته برېښنایي توکو استفاده د برېښنا انرژي د ضایع کېدو مهم لاملونه دي. خلکو ته دا ښایي چې د انرژي نه څه رقم استفاده وشي، په کوم وخت کې وشي او په کوم شکل باندې موږ کولی شي د انرژي نه بهتره او مفیده او په لوړه درجه باندې استفاده وکړو چې هغه هم د اقتصاد له لحاظه موږ دپاره د دوی دپاره ښیي او هم د نیټورک دپاره خطر ایجاد نه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست د انجینرۍ او تخنیکي مطالعاتو مرستیال بیا وایي د برېښنا انرژي سپما پر شبکې بار متوازن ساتي، د تجهیزاتو د خرابېدو احتمال کموي، غیر پلاني پارچاویو مخه نیسي او په ټوله کې د دوامدارو برېښنایي خدمتونو تامین لپاره اغېزناک حل لاره ده. چې دوی بالخصوص په هغه پیک ساعتونو کې یا د لوړ مصرف ساعتونه چې هغه سحر او ماښام موده ده، په دې وختونو کې دوی لوړ مصرف کوونکي د نه استفاده کوي. مثلا هغه مصرف کوونکي چې هغه لوړ مصرف کوونکي دي په کورونو کې موتوري مصرف کوونکي دي، همدارنګه اوتو دی مثلا او ګرمي ده د دوی، دغه مصرف کوونکي دي په دغه ساعتونو کې نه استفاده کوي. مثلا د اوبو پمپونه دي هغه دي په دغه وختونو کې نه استفاده کوي. د دې مصرف د لوړوالي سره زموږ د ولټیج هغه اندازه چې د هغه هم راټیټېږي او موږ هغه مناسب ولټیج باندې دوی ته انرژي نسو انتقالولی. د پوهنتون استادان بیا په دې باور دي چې د برېښنایي انرژي سپما د فردي او ټولنیز مسؤلیت یوه مهمه برخه ده او هر هغه کړنه چې د غیر ضروري مصرف مخه ونیسي نه یوازې د کورنیو او ادارو لګښتونه راکموي، بلکې د برېښنا رسونې پیاوړتیا، دوامداره خدمتونو او ملي اقتصادي ودې سره هم اساسي مرسته کړي. دا د یو دینی رسالت او اصالت پر اساس دا ژمنتیا ولري چې دغه یو بیت المال دی. نو بیت المال زیات مصرف د دې سبب کیږي چې یو ډول نور خلک ترې محرومه شي. که چیرې احساس د ګناه په زړه کې رامنځته شو، احساس د ملامتیا په زړه کې رامنځته شو او یو ډول رسالتمندانه او مسؤلانه چلند اختیار شو، زه داسې فکر کوم چې دا تغییر راځي او دا د افرادو نه راځي. د انرژي د ډګر پوهان ټینګار کوي چې د برېښنایي انرژي سپما نه یوازې د لګښتونو د کمولو وسیله ده، بلکې د انرژي د اغېزمنې کارونې، د برېښنا ویش شبکې پیاوړتیا او د دوامداره خدمتونو تامین لپاره یوه اغېزناکه او مسؤلانه کړنلاره ده.